زه ته خپله ویډیو ښیم چې ما دا ګوره یو پنجابی واوره دا یو پنجابی خبره वैसे पंजाबी में कह रहा हूँ कि आज हम शर्मिंदा है बंगाल से हाँ वावरा शर्मिंदा हम पठानों से हाँ शर्मिंदा है हम उस एक एक बंदे से उस बलोची से जो कहता था ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे बढ़ती है आज हम शर्मिंदा है और हम कसूरवार हैं तुम लोग मजलूम थे और हम जालिम के साथ खड़े थे और ये तस्वीर जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा ये तस्वीर कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ये दस्तक देती रहेगी हर बाज़मीर पाकिस्तानी को दस्तक देती रहेगी कि वो किस साइड पर खड़ा था आज से पहले वाले सालों में और आज के बाद वो किस साइड पर खड़ा है हम शर्मिंदा और हम माफ़ी के तलबगार हैं उन बेकसूर जानों से जो जाने बह गई जो खून बह गए पख्तून के बलोचियों के दा वीडियो वायरल का करना सिर्फ इक़्तिदार और हवस और कुर्सी और हम उन जालिमों के साथ खड़े रहे और आप लोगों को हम बुरा कहते रहे आप लोगों को हम गद्दार कहते रहे और गद्दारों के साथ हम खड़े रहे हैसियत कौम हम शर्मिंदा है دغه ویډیو شیر کا کنه دغه ویډیو لګ وایرل کړه د خپل د چې پنجابي را پاسيږي او هغه د پښتنو د بخنه غواړي د بلوچو نه بخنه غواړي د بنگالیانو نه بخنه غواړي او دا وایي چې موږ ظالمانو سره ولاړو دا وګوره ها د تاسو ویډیو خمه تاسو نه ساسي ز سرمنونه باسم کم پرې دما او تاسو ته ډېر گزاره کوله سمو د ما ته ډېر گزاره کوله خو تاسو ان شاء الله په اردو باندې د ما ویډیوګانې وګورئ د خیره چې تاسو چې زه ستاسو سره څه کوم اوس دا دی دا لندن کې سفر दशंकर रियासत आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं दशंकर रियासत आप कश्मीर की बात कर रहे हैं दशंकर रियासत आप बर्मा की बात कर रहे हैं आपने हमारा 40 लाख पठानों अफगानों को मारे इधर उधर अभी हम सारा पठानों को پوه شو نه دا والا سړی ما پوه شي د کوټو والا نه لکه ساده غونډه چې ناس په سعودي او په دوبۍ کې अमेरिका को लेकर आते हो कभी रशिया को लेकर आते हो हमारे सर के ऊपर पैसे लेते हो शर्म आनी चाहिए आपको और I can see ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دا ویډیو نه ده دا به ان شاء الله د خیبر نه روانېږم او همدغه بیرغ به وي او ان شاء الله چې زه به ان شاء الله د اټک په طرف ځم او همدغه د بختیار خټک سندره به ان شاء الله چې د پښتونستان سندرې به ان شاء الله دا وخت به راځي ان شاء الله وبه وګورئ دلته به ان شاء الله یا به لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي ان شاء الله دا وخت رانږدې دی او ان شاء الله په داسې کمر باندې دا پاکستان ولاړ دی چې خالي او دیکه ده هر یو پاکستاني $4,000 قیمت دی هر یو پاکستاني $4,000 قیمت دی زر کاله چې نور تیر شي ولکه دا قرض خلاص کی دا ملکونه په ایټم بمونو نه بچ کیږي او نه په موټر وای بچ کیږي که په موټر وای او په ایټم بم بچ کېده نو وروسته ډېر سپر پاور 15 لک ټوټې شو خو دا یو خبر یاد ساتئ چې هر څومره تاسې خبرې وکړئ هر څومره وکړئ حقیقت دی ما مخکې چې خبرې کولې همدا زما ویډیوګانې به خصوصا د پی ټي آی مرګرو به شیر کولې چې دا سړی بالکل حقیقت ویلو نن چې دا خبرې کومه میاشت 2 3 4 پس به زما دا ویډیوګانې ته راغلې او ته به وایې چې بالکل د حقیقت ویلې او په هیڅ قیمت ستا عمران خان نه پرېږدي هیڅ قیمت ستا عمران خان نه پرېږدي چې څه د امریکې خوښئ څه د برطانیې خوښئ څه د باجوا د پنجاب خوښئ عقل وبه کېږي ستا مثال په پاکستان کې د یو چوکیدار دی ستا مثال په پاکستان کې د بورډ تاکال د یو مزدې دی چې ډریور ورته ناست وي او کلنډر ورته وایي چې خېجئ پرلی او راخېجئ نو مزده د بل چا د کاغذونه د بل چا دي ته لګې اوس ځان ستړی کړه حیثیت دې ماته معلوم دی چې د پاټک ناخوا واوړي بیا نه افغان او دغه دا پکې نشته چې دا د افغانستان نه راغلی که دا د خیبر پښتونخوا دی دواړو ته یو رقم ته نظر کوي او انشاءالله دا زموږ مبارزه به روانه وي جاري به وي انشاءالله زه به په اردو باندې ډېر زیاتې ویډیوګانې وکړم افغانان ورونو زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په اردو باندې ما ویډیو وکړې او دومره وایرل شوي او دومره دې ته پې تکلیف